اوس مونږ چې دی وضاحت کوو د ټینشن باره کې چې ټینشن د کومو وجوهاتو بنا باندې درومي. ټینشن چې دی دا خو لکه ډېرې وجې کېدلی شي، ډېر وجوهات کېدلی شي. انسان بدن کې بیموري وي یا نور څه تکلیف ته یا داسې څه یو چلنج سره مخامخ شوی وي چې د هغې د وجې نه دی ذهني طور باندې مفلوج شوی وي او ذهني طور باندې دی د دنیا د نورو چلنجونو مقابله نشي کولی. نو سمدستي دی بیا جګړې له خبره وبوسي او همدارنګې کوله کې او بهر له کلي ګاونډ کې چې دی د ژوند تېرېدل دا بیا لږ مشکل شي. نو دا یوه بیماري ده او د بیمارۍ علاج چې دی هغه د مونږ د قرآن و سنت په رڼا کې ذکر کوو. د دې بیمارۍ علاج چې دی هغه دا دی چې دغه تن د ذکر و اذکار کوي او په ذکر و اذکار کې د دغې کلمې ډېر اهتمام کوي چې هغه کلمه دا ده لا حول ولا قوة الا بالله. دا چې څومره هم د ده نه کېدلی شي ډېره دې ویایي، په کثرت سره دې ویایي. انشاءالله د ده دا ټینشن چې دی د ده دغه کشیدګي چې ده تنوع چې دی دا به انشاءالله ختم کړلی شي. نو د دې کلمې چې دی ورد ډېر کوي. بله دا چې دله کله هم داسې غوسه ورغله یا دی په غوسه شولو او یا دی د یو چلنج سره مخامخ شولو او دله ذهني طور باندې د هغې نه تکلیف رسېدلو، زړه له یې دوک رسېدلو، په ذهن یې بوج ګرځېدلو، نو دی چې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یی. ځکه چې په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي سوره اعراف آیات نمبر 200 کې او همدارنګې سوره فصلت آیات نمبر 18 کې واما ینزعنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. نو چې کله هم د شیطان نه توله یوه سکونډې در ورسیږي، یو وسوسه در ورسیږي، نو الله تعالی سره چې دی پناه اخله د شیطان د رټلي شوي نه. انشاءالله الله تعالی بیا تو د دغه ټینشن نه، دغه تکلیف نه، د دې وسوسې نه به په امن کې سوتي او هېڅونه به بیا داسې کورونه نه کېږي چې په هغې سره بیا وروستو توله هم تکلیف رسیږي او نور ملګریو له هم تکلیف رسېدلی وي. داسې کورونه به دنه بیا نه کېږي، بلکې ډېرو خبرو چې دی بیا ته مقابله کولی شي. نو چې کم تن کې دا بیماری وي، دا تکلیف کې موجود وي، دا تکلیف رسېدلی وي، دا بیماری پکې وي، نو هغه له دا ضروري ده چې هغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویایي په وخت د داسې ټیم کې، په داسې حالت کې چې دی په تکلیف کې ذهني طور باندې او اسره وسره دی د لا حول ولا قوة الا بالله ذکر هم کوي، د مانځه اهتمام دی کوي او خیال دې ساتي چې په جمع سره مونځه وکړي. انشاءالله چې الله تعالی به دله ذهني سکون ورکوي او د قرآن کریم تلاوت دی هم کوي. د قرآن کریم تلاوت کې ټول سکون دی، آرام دی، ذهني او همدارنګې قلبي ټول سکون په تلاوت د قرآن کې جمع دی او شته پکې. انشاءالله الله تعالی به شفا ورکوي او انشاءالله د به دا بیماري ختمه شي.